یوه بدکاره ښایسته ښځه چې یو ساده سړي سره یې واده وشو نو هغې د واده نه وروسته داسې کوم کار کړی و چې خاوند ته به یې خلکو پیغورونه ورکول او خاوند یې بیا څه وکړل. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، یو ډیره عبرتناکه او له پند نه ډکه قصه در سره شریکوم. امید لرم چې ستاسو به خوښه شي، نو د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. کیسه کوونکی وایي چې د یو بدکارې ښځې یو ډیر ساده سړي سره واده وشو او هغه بدکاره ښځه د واده نه 6 میاشتې وړاندې په امید وه، یعنې حامله شوې وه. کله چې د هغوی د واده 3 میاشتې تېرې شوې نو هغوی کره ماشوم پیدا شو. هغه ساده سړی ډیر زیات خوشحاله شو چې الله تعالی ماته ډیره ښه ښځه راکړې ده او ډیره ښایسته هم ده چې د دې ښایسته ښځې په برکت سره الله پاک په ما باندې ډیر زر رحم وکړو او ماته یې ډیر زر اولاد راکړو. کله چې هغه له کوره بهر ووتو نو چا چې دا پیژندلو هغوی د پسې ټوقې کول شروع کړل او اوازونه یې ورپسې کول او خندل یې. هغه ډیر زیات ویریدو ځکه چې خلکو به بیا د پسې ټوقې کولې. هغه اخر مجبور شو او د خلکو نه یې پوښتنه وکړه چې اخر څه وجه ده چې تاسو ما پسې ټوقې کوئ. ټول ورته وویل چې ای ساده سړیه، تا کره چې کوم ماشوم پیدا شوی دی هغه حرامي دی، ته خامخا دا کوشش کوي چې ځان د هغه پلار جوړ کړي. هغه د خلکو نه پوښتنه وکړه چې زما اولاد څنګه حرامي کیدلی شي. خلکو ورته وویل چې ستا د واده خو ایله 3 میاشتې وشوې او که ستا بچی پیدا کېدو نو باید 9 میاشتې وروسته پیدا شوی و. دا خو 3 میاشتې وروسته پیدا شو، نو ته پوه شه چې ستا ښځه له مخکې نه حامله وه او د مخکې نه یې بدکاري کړې ده. هغه ساده سړي چې کله دا خبرې واورېدلې نو کور ته ډېر په غوسه باندې راغی او خپلې ښځې نه یې پوښتنه وکړه چې تا د واده نه مخکې څه کار کړی دی چې زموږ بچی 3 میاشتې وروسته پیدا شو، یعنی ماشوم خو پوره 9 میاشتې وروسته پیدا کیږي. تا خو د خلکو په وړاندې زما پوزه غوسه کړه. چالاکې ښځې ورته زر وویل چې ته څومره ساده سړی، خامخا د خلکو په خبرو کې راځې، ماشوم خو پوره 9 میاشتې وروسته پیدا شوی دی، که یقین دې نه راځي نو حساب ولګوه. ساده سړي ورته وویل چې هغه څنګه. ښځې ورته وویل چې ستا ما سره د نکاح یعنی د واده څومره وخت شو. سړي ورته وویل 3 میاشتې. بیا ورته ښځې وویل چې زما تا سره د واده څومره وخت شو. سړي ورته بیا وویل 3 میاشتې. نو ښځې وویل چې دا ټولې څو میاشتې شوې. سړي وویل چې 6 میاشتې. او بیا ورته ښځې وویل چې بیا 3 میاشتې وروسته زموږ ماشوم پیدا شو، نو اوس ټولې 9 میاشتې شوې، ځکه چې 3 میاشتې زما تا سره د واده، 3 میاشتې ستا ما سره د واده او 3 میاشتې د ماشوم د پیدایش. هغه ساده سړی ډیر زیات مطمئن شو او ویل چې بالکل ستا خبره ټیک ده، خو خلک ما پسې ولې خاندي. ښځې ورته وویل چې خلک ستا نه سوځي ځکه چې ستا بچی پیدا شوی دی، ته د هغوی په قصه کې مه کېږه. سړی بیا ډیر زیات خوشحاله شو او د الله تعالی شکر یې ویستو. قدرمنو دوستانو، له دې واقعې نه موږ دا درس اخیستلی شو چې انسان ته د ځان نه دومره ساده جوړول نه وي پکار چې د یو مکارې او بدکارې ښځې په خبرو کې راشي او د هغې هره خبره ومني. موږ دا نه وایو چې ټولې ښځې به دغسې مکارې وي، خو ځینې ښځې پیدا کېږي چې هغه خاوند همدغسې استعمالوي. د الله تعالی نه به دا دعا کوو چې پاک رب دې موږ له دغسې ښځو نه وساتي او پاک رب دې دغسې خلکو ته هدایت وکړي. آمین. دوستانو، مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره وکتله. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي. در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.